په هرات ولایت کې ځینې پانګه اچوونکي وایي چې د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډېدل د دوی پر کاروبار بد اغیزه کړې ده. دوی زیاتوي چې د ټاکنو د پایلو اعلان کې هر ډول ځنډ د دوی پر کاروبار منفي اغیزه لري. په همدې حال کې د هرات مدني فعالان هم پر حکومت نیوکه کوي او زیاتوي د ټاکنو د پایلو ځنډ دغه پروسې پر روڼتیا شک او ګمان زیاتوي. ټاکل شوی و چې د ولسمشر د ټاکنو پایلې د روان کال د تلې میاشتې پر 28مه نیټه اعلان شي، خو تر اوسه دغه پایلو اعلان ځنډېدلی دی. نور حال په راپور کې ټاکل شوی و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې د روان کال د تلې میاشتې پر 28مه نیټه اعلان کړي، خو د ځینو لاملونو پر بنسټ دغه پایلې پر ټاکل شوي وخت اعلان نسولې او کمیسیون د پایلو د اعلان نوې نیټه اعلان کړه. په همدغه وخت کې د هرات ولایت ځینې پانګوال وایي چې د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډېدل د دوی پر کاروبار بد اغیزه کړې. دوی زیاتوي چې د ټاکنو د پایلو اعلان کې هر ډول ځنډ د هیواد پر اقتصادی بهیر بد اغیزه لري. اگه به این منوال پیش بره فکر میکنم آینده خوبی نه صنعت افغانستان داره، نه اقتصاد افغانستان داره، نه تجارت افغانستان داره. باید تغییراتی در آینده بیایه دیگه. تجار و صنعتکار و همچنین بازار تجارت و صنعت رو به رکود مواجه شده. فقط منتظر هستیم که نتیجه انتخابات زودی اعلان بشه. په همدې حال کې د هرات ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان هم پر حکومت نیوکه کوي او زیاتوي د ټاکنو د پایلو ځنډ دغه پروسې پر روڼتیا شک او ګمان زیاتوي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هم امید به یأس تبدیل میکنه و هم روند اقتصادی مردم صدمه میزنه و هم کمیسیون از او اعتمادی که مردم نسبی بر او داشتن تضعیف میکنه و وضعیت را به گونه ناگوار حساب میده. به تأخیر افتادن اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ضربه برای چرخه اقتصادی افغانستان میزنه و از طرف دیگه همه کاروبار و پروژه هایی که هست منتظر اعلام نتایج. د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې میاشتې په 6مه نیټه ترسره شوې چې ټاکل شوې وه د همدغې میاشتې په 28مه نیټه پایلې اعلان شي، خو د څه د پاسه یوې نیمې میاشتې په تېرېدو سره دغه پایلې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي.